د بیارغونې یوه داسې پروژه چې مالي لګښت یې ځایي خلکو مټ ورکړی. د خوست موسهخیلو اړوند د غلنګ پول چې 10 متره اوږدوالی او 8 متره پلنوالی لري کارونه یې نږدې 90 سلنه بشپړ شوي. وایي شته خوړ د سیمې زرګونه کسانو ته د ژوند چاره سخته کړې او آن د خوړ راوتو پر مهال به د سر په بیه له سیمې تېرېدو ته زړونه ښه کېدل. ما د ولسونو د خلکو نه بېلابېل د دغه د پل نشتون په واسطه هغه ستونزې هلوکۍ واورېدې چې داسې وویل شو چې دلته زنانه ولادت کړی دی، ولادت نه زنانه مړې شوي دي. د دغه پروژې ډیزاین په 2018 کال کې د انراب پروګرام په ترڅ کې د ټولګټو چارو ریاست په چوکاټ کې ترسره شوي. په بشپړېدو سره به یاد پل تر 15 کالونو لپاره دوام وکړي. د دغه پل ټول کورونه چې دي د نورمونو سټانډرونو مطابق ټول مخته تللي دي او موږ هره ورځ د دغه پل هر یو اکټیویټي چې دا تعقیبوو. ځایي خلک وایي تر دا مهاله پر یاد پل 12 میلیونه افغانۍ مصرف شوي. وایي د خلکو نورو همکاریو ته لا اړتیا ده. یمیک په داس کې میټر ایمان زتلیل دي، یمیک په داس کې ورو ودونه شپې تیرې کړي دي، یمیک په داس کې مرداګون په داس کې سلوي خطلې دي دغه د پله په واجه او که دا پل چېرته میک ته جوړ شي انشاءالله چې خدای کې دغه ټوله دره به ګله ګلزار وي. موږ د خوستوالو ځوانانو څخه مشرانو څخه دا هیله کوو چې دوی باید دغه ونه ګڼي چې یا لکان دی، یا زدرون دی، یا تڼای دی، یا منګال دی. دوی چې چېرته په شخصي لګښت یا کور شروع کېږي دوی باید پڼو تر ولېږي چې د پروژه زر تر زره تکمیل شي. د دغه پل په جوړېدو سره د سیمې خلک له ویرې پرته له ښار سره وصل کیږي. زده کوونکو، ناروغانو، تجارت او پر ګڼو نورو برخو به خورا مثبت اغیز وکړي. د خلکو که څه هم تر دا مهاله د خپل حال تغیرولو لپاره په خپل کوي هوډ کې بریالی تګ کړی، خو لا هم د بریا پر لور مزل شته. د پاتې چارو د تکمیل لپاره د بودیجې کمښت هغه څه دي چې نور بډایه خلک د همکارۍ پر مټ کولی شي د سیمې خلکو خوب ډېر ژر ور رښتیا کړي. خو کوم شتمن به دا ګام پورته کوي دا به په راتلونکي کې معلومیږي.